ګل بابو و ګل بابو ګل بابو ته چیرته بیا لکه چې شیشې ته ولاړې او ځان جوړې دې خوا راشه دومره ښایسته هم نه یې وسړیه دا څه چغې دې شروع کړي دي چغه نه ګل بابو خبره ده چې دا چا ټوپک او کارتوس چیرته دي سړیه ټوپک او کارتوس زما پلار کړی دي ګل بابو الله پاک دې تعالی هدایت وکړي چې ټوپک او کارتوس موږ پیدا کړي دي او دې پلار کړی دي دا ولې بریتو هغه ځکه چې زما په مور او پلار باندې ګران دي ستا دا ټوپک او کارتوس ولکه راځه چې زر زر لاړ شو کور ته پلار به بیا غوسئ زه خو دا تیز روان یم خو تا دا غټه شړۍ غوستې ده که نه زه څه وکړمه ته تېچه ښځه ډېرې خبرې مه کوه په دا خوله یو سوک در کومه ګوره وس واو سوک به راکې نو سوک دې راکړو ولا زه لغته درکړمه ځه سوک او لغتې سره به بیا ګورو خو کور ته ول ځان ورسوه د کلي خلکو بچو ته مو واکسین وکړئ واکسین والا راغلی دی واکسین والا تو څو کلونو ته واکسین کې ماما مونږ یو نیم کال ماشوم ته 2 نیمو کالو ته 3 نیمو کالو ته 4 نیمو کالو ته 5 نیمو کالو ته 6 نیمو کالو ته 7 نیمو کالو ته 10 نیمو کالو ته واکسین کولی شو لږ رو خبرې کوه ساه دې بنده نه شي دا څنګه چل دی ټول د نیم کال یاد کو دا پوره کالو والا ته ولې نه کې هغه ځکه چې مونږ یو نیم ساس کې واکسین خلکو ته کوو پوره نه کوو چې بیا لیونی کېږي نه مړه دا باسې ګپي غریب تباه دی غریب صرف غرق نه دی غریب مکمل تباه او برباد دی دا خبرې پرېږده که ماشومان کور کې راوي باسه چې واکسین ورته وکم ښه لږ صبر وکړه ګل بابو و ګل بابو ټوپک او کارتوس راوباسه هله دا واکسین والا څه شو هله واکسین والا خو منډې وهي ای واکسین والا دا ولې منډې وهي تا خو واکسین ونه کوو واکسین بغیر منډې وهي دلته راشه والله که درته ودرېږم ته ما پسې ټوپک او کارتوس راوباسي او زه درته ودرېږم ولې اجل مې راغلی دی څه او خدای دې تباه او برباد کا ټوپک او کارتوس زما د زامنو نومونه دي ټول رقیبان ما ترا پرېږده تیلا زما په لاس کې کښېږده رقیبه ګرځه لاس خالي زما او د ګران نوې دوستي ګولۍ خورمه 81 24 ګنټې دې کړم پنشن